مسند احمد کے امام احمد رحمہ اللہ دا حدیث ذکر کرے یو کرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل بخ بخ لخمسن واہ واہ مونگ چی پختو کی ویو واہ واہ یا اردو کی تینا مونگ ترجمہ کی واہ کیا بات ہے چمرا مزیدار واہ بخ بخ عربی کی دے بخ بخ کلمات رہے بخ بخ لخمسن ما اثقلهن فی المیزان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چو واہ واہ پینزه د نیکو اعمالو په تلو کې څومره زیات درنې دي دا د نیکو اعمالو تلو څومره درنې دي بیا اوم شوارو نبی صلی الله علیه وسلم سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر دا څلور کلمات دي سبحان الله دا د میزان تل کې ډېر دروند ده دې ډېر وزن ده الحمدلله دا د میزان تل کې دروند ده لا اله الا الله دا د میزان تل کې دروند الله اکبر اور پینزم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی والولد الصالح یو نیک عملا تابدارا فرمان بردار بچے دی ہوئی یو توفا صالح وغدیر نیک عملا یو مرشی دیو چا بچے دا یو پلار دا اللہ بچے ورکڑے دا اور اس سے غم بچے نہ دا بعضی بچی دی انسان دے مور پلا دے پارا غمونوی نا دا بالکل ولد الصالح دے نیک عمل او صالح بچے دا گورے مرشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فیحتسبہ والداہ اور دا مور و پلاری دے اللہ نا ثواب امید کوي صبر کوي رب العالمین دا عمل دم رزاق تا خوخ دا دے بانے دی میزان تل اللہ دیر درنوی نو دا عمل کپیو انسان بانے دا پریشانی راشی ابتلا مصیبت راشی بیا صبر انسانوں کی مور وی پلار وی رب العالمین دوی تا دا میزان تل دیر درنوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا دے بانے واہ واویلی بخ بخ لخمسن ما اثقلهن فی المیزان دارنگی رونو یو دے اغا عمالنا دا دو کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کلمتان حبیبتان الى الرحمن دا دو کلمی دی رب العالمین دا دیر خوخی دی خفیفتان علی اللسان دی میزان اپتل کی درنی دی اور دی شب بانے ادا کول دیر آسان یو سڑے چوئی نو دا گران کار ندا آسان کلمی دی از دا کول ویل دا عرص آسان دی آکم دی نبی صلی فرمائی سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم دا دوی کلمے دا دی میزان پتلے کے درنی دی اللہ تخوخی دی پر جب آسان دی کم کلمے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم دا کلمہ دیر ویل بکار ذکر دا دی میزان تلا دیر درنی و دا دیر درنی